نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څلور قسمه ښځې داسې دي چې هغه به الله تبارک وتعالی جنت ته بیایي، او څلور ښځې داسې دي چې هغوی به الله جهنم ته بیایي د هغوی د عمل د وجې نه. هغه ښځې چې کومې جنت ته تلو واله دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې یو په هغوی کې دا هغه زنانه ده چې دا نهایت پاک دامنه وي او د الله جل شانه فرمان بردار وي او د دې سره سره د خپل خاون اطاعت کوونکی وي، د هغه فرمان بردار وي، یو به دا زنانه جنت ته ځي. دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دویمه به هغه زنانه جنت ته ځي چې هغه حیاداره وي او هر ټیم په هغې باندې د حیا صادر چې دی هغه پروت وي، چې کله خاون په کور کې چې دی هغه نه وي، دا د هغې خپل عزت خیال ساتي او د غلطو خلقو سره تعلق چې دی هغه نه ساتي، او چې کله خاون په کور کې په دې دوران کې دا د خپل ژبې حفاظت کی او خاون ته چې دی تکلیف نه ورکي. او درېمه هغه زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ډیرو بچو والی وي او زیات بچی وي، او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې هغه د هغې په تکلیف باندې صبر کی او د خاوند د طرفه چې ورته څه میلاویږي دا په هغې باندې صبر کی او په هغې باندې راضي کیږي. او څلورم نمبر هغه ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې هغه ښځه چې د هغې خاون وفات شي او د دې نه واړه واړه بچي چې دی هغه پاتې شي، مطلب دا کونډه شي، او دا د هغې خپلو بچو په خاطر باندې نکاح چې دی هغه ونکي، د پاره د دې چې که چېرې زه نکاح وکم او زما دا بچي به دغه شانې بې تربیته چې دی هغه پاتې شي، او دا د خپلو بچو تربیت چې دی هغه کې د دې وجې نه دی نکاح ونکو او د ځان خیال چې دی هغه وساتو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ښځه چې دا جنتی ده. او څلور زنانه داسې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی به جهنم ته ځي. یو په هغې کې هغه ښځه ده چې هغه بدزبانه وي، اوږده ژبې وي، د خاون سره چې دی هغه هم جنګ جګړې چې دی هغه کی، خاون له په وړه وړه خبره باندې جواب ورکي، پیغور له ورکي، د هغه والدینو ته بدې ردې وایي، کور والا ته چې دی هغه بدې ردې وایي. مطلب دا دی چې په خپل ژبې سره چې دی خاون ته ټولو رشته دارانو د خاون ته نقصان چې دی هغه رسي. او دویم نمبر دوزخي ښځه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وښودله چې هغه زنانه چې هغه د خپل خاوند د مالی حیثیت نه زیات د هغه نه فرمایشونه کوي. مثال په طور د خاونې د 1,000 روپو د جوړې وس کېږي او دا ترې نه 500,000 والا غواړي، د خاونې د 500 روپو د پیزار طاقت کېږي او دا ترې نه چې دی 1500 والا چې دی هغه غواړي، نو د خپل خاوند د حیثیت نه زیات دا فرمایشونه او زیات تمنا د خاوند نه چې دی هغه د مال کی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا ښځه جهنمی ده. او درېمه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا وفرمایل چې هغه زنانه جهنمی ده چې هغه بغیر د پردې نه د خپل کوره چې دی هغه وتونکي وي او د عادت وي چې کله د کور نه وځي نو ځان ښه سنبال کي او دقه شانتې چې دی د بې پردګۍ سره دا د کور نه چې دی هغه وځي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وي دا ښځه چې دی دا جهنمی ده. او څلورم نمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ښځه جهنمی ده چې هغه نه د مانځه اهتمام کی، نه د روژې اهتمام چې دی هغه کی، صرف خوراک سکاک دی، د دې نه علاوه د دې نور هېڅ کار چې دی هغه نشته دی. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکه کې څلور داسې زنانه وښودلې چې هغه جنتیانې دي، د هغې ښه صفات بیان کړو، او څلور داسې زنانه یې وښودلې چې هغه جهنمیانې دي، د هغې خراب صفات بیان کړو. زما خویندو او دغه شانتې دا خبرې زما څوک اوري چا کې دا کمی کوتاهي وي، مهرباني وکړه چې دا کمی کوتاهي مونږ د ځان نه چې دی هغه وباسو. الله تبارک وتعالی دې د عمل